بد به کوي چې ځمکې له اسمان نه راځي، بد به کوي چې ځمکې له اسمان نه راځي، زما په خوله دغه بیان نه راځي. په کومو الفاظو کې بیان یې کړمه، قسم په خدای چې حق حیران یې کړمه. دا چې ماشومه خاپیرۍ مړه ده، د چا لور د چاندوسۍ مړه ده، چا راته وې تاج خبر یې که نه غوثنور نومې جینۍ مړه ده. نو ای د حوس ډک انسانه، ای بدبخته مسلمانه، دون لعنت ستا په ځوانۍ شه بچ ماشومه نشوه ستانه. چې تا ته سریام پانسي میلاو شي، زما زړه ته به هله تسلي میلاو شي. دا ته څنګه مسلمانې، دا ته څه رنګه انسانې، ستا سوچ په څه کې نه و، ستا په زړه کې رحم نه و. تا چې دومره ناروا کوله، تا چې د ظلم انتها کوله، ته به کافر وي مسلمان به نه وي، ته درنده به وي انسان به نه وي. تا خو تذلیل د انسانیت کړی دی، ته خبر یې چې تا کوم منافقت کړی دی. تا خو تذلیل د انسانیت کړی دی، ته خبر یې چې تا کوم منافقت کړی دی. اوس تا د وجې ماشومان د کوره نه راوځي، جینکۍ څه چې هلکان د کوره نه راوځي. اوس مدرسو ته ماشومانې نه ځي، سکولونو ته هم د چالوریانې نه ځي. خو د دې دور حکمران وده دی، د مرګ په خوب هر یو انسان وده دی. دلته د امن په کونترو باندې ډزې کېږي، زمونږ ضمیر زمونږ ایمان وده دی. ترڅو به ماشومان قتلوي دغه، ترڅو به یې د هوس کار کوي دغه. ځای چې په جمع دا ناره وکړو چې حکمران ته اشاره وکړو چې دا سړی د سریام پانسي شي، دی د هم په هغې مقام پانسي شي چې ده ته سریام پانسي میلاو شي. زما زړه ته به هله تسلي میلاو شي، زما زړه ته به هله تسلي میلاو شي.